ډیره بهترینه دعا د دې میت باره کې وکړه اللهم اغفر له وارحمه ولا تعذبه ونور قبره واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا والذنوب كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. دا دعا د ول پکار دي. دا بل دعا نبی پاک علیه الصلوۃ والسلام پکې د میت د نوم اخیسته دي، د میت د پلار نوم پکې اخیسته دي چې دا فلان کې وفات شوی دی، د لپاره مونږ دعا د مغفرت کو، د باره کې مونږ شفارس کو الله تعالی ته. نن مونږه یو څو شینو کې زیات زیاتې کو. یو په رمضان کې تراو سره هغه تراو ته مونږ مونږ نو یو اعلان کې دا قیام اللیل دی، خپ آرام او خو وګدي کول پکار دي. دویم جنازه په څو سکند کې ختم شي، دا ډېر زیات ظلم دی په حق د دغه میت کې. دا جنازه کول یو شفارس دی، د هغه رب سره ملاقات دی، د قبر په دروازې کې الله تعالی په عدالت کې دغه پیشي ده او موږ ځان خلاص کو. الله اکبر الله اکبر الله اکبر. لہذا د مخکې احادیث کې دام تیر چې سورۃ فاتحه هم پکې لوستل شته. اگر چې احناف علما وایي د قرآن د قرات په نیت باندې وي، که دعا په نیت باندې یا د حمد او ثنا په نیت باندې دی ویل نو ټیک ده، جایز ده. ډیرو محدثینو دا مسلک دی چې سورۃ فاتحه پکې لوستې شي. نو پکار ده چې جنازه مونږه خپ آرام سره وکړو او ډیره دعاګانې پکې وغواړو. لکه په دې حدیث مبارکه کې مونږ ته تیر شو، بل ژوندي صحابي ارمان وکړي چې کاش دا جنازه زما وي. دومره ښکلې دعا نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام ورته وکړه او دومره اوږده دعا یې ورته وکړه. مونږ چې کومه دعا وایو دا یوم یاده کړې ده، اللهم اغفر لي حینا، اول د ژوندونه شروع کو، و میتنا، دا مخامخ میت هم پکې نه یادو، ټول مړي پکې یاد کو، و شاهدنا و غایبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. د الله تعالی بنده ته د میت ته راغلی پکار دا دعا مو ویا، ټول امت هم دعا وکړه، غایبینو ته مو کا، حاضرینو ته مو کا، ژوندو ته مو کا، مړو ته مو کا. لیکن فی الحال خو تاسو دغه میت پکار دی، فی الحال خو د دغه میت حق ته راغلی چې دغه په حق ته جنازه وکړي او الله ته شفارس وکړي. لہذا د په حق نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام نه اللهم اغفر له مذکر صيغه به غته راجع کوله، اللهم اغفر لها مؤنث صيغه به راجع کوله، او خصوصي دعاګانې به ټول هغه ته کولی. لکه سوچ وکړئ دعا ته اللهم اغفر له، یا الله دته بخنه وکي، ورحمه، یا الله په دې میت باندې رحم وکي، ولا تعذبه، یا الله عذاب مو ورکي، عذاب نه بچ کی، ونور قبره، یا الله قبر وته منور کی، واغسله بالماء، یا الله په اوبو باندې صفا کی، غسل ورته وکي. لکه څنګه یو کپړه وي یا یو انسان وي خیرن شي او په اوبو وینځل شي صفا شي، یا الله دا یو تشبیه ده، په اوبو باندې وینځي چې دا ګناهونه ټول لري شي. والثلج والبرد، یا الله په واورې باندې وینځي، واوره ډیره صفایي، یا الله په ګلۍ باندې وینځي، ګلۍ ډیره صفایي اسمان نه راغلي. ونقه من الخطايا والذنوب، یا الله پاکي کې د خطاګانو نه، د ګناهونو نه. کما نقیت الثوب الابيض من الدنس، لکه یو سپینه کپړه د واغې باندې خیره پروت دی وغه تو وینځي او پاکه شي، دغه شانې پاکي کی. وابدله دارا خيرا من دار، یا الله دلته خو په دې کلي کې او په دې ښار کې کورو ښایسته کور ورته نصیب کی او ښه اهل ورته نصیب کی. وزوجا خيرا من زوجنا، ښه بدله ورکي، ښه جوړه ورکي. وادخله الجنه، جنتونو ته داخل کی. واعده من عذاب القبر ومن عذاب النار، یا الله د عذاب قبر چې اوس دی او عذاب د جهنم دا غینه محفوظ کی. مختلف روایتو کې مختلف دعاګانې دي، میت په حق کې دا دعاګانې کول پکار دي. دیگه به فقط اهل حدیث علما منی، اگر چې زمونږ سره خپل په فروعي مسایلو کې اختلافات دي، لیکن جنازه دا غوي حقيقي حق ادا کول دا غوي دي او دومره خيسته حق ادا کوي. بعض وخت کې غوي په جهریم کوي، میت د پاره بهترین طریقې سره شفارس کوي، میت د پاره بهترین طریقې سره دعا کوي. موږ ته پکار دي چې د دعاګانې یاد کو، او خاصتا د مړي وارثانو ته پکار دي چې عام مولا باندې جنازه ونه کی، یو ښه عالم وګوري، یو نیک عالم وګوري، یو تقوادار عالم وګوري، یو پرهیزګار وګوري، یو د دین خبر وګوري چې ښه ښه دعاګانې دغه میت ته وکړي. ځکه دغه سخته ورځ ده، دغه په قبر کې اولنۍ ورځ ده،
دا په خلی آسان دي لیکن په حقیقت کې ډیره ګران حالت دی د انسان لپاره. یا الله مونږ ته غاول شپه د قبر آسان کړي، یا الله مونږ باندې رحم وکړي، یا الله مونږ ته منور کړي، یا الله که جنازه را باندې څوک ارڅنګه کوي الله تر باندې خپل رحم وکړي، یا الله په ژوند کې د نیکو اعمالو توفیق را نصیب کړي، خصوصا هغه اعمال چې قبر هم په منور شي، حشر میدان کې کامیاب شو، جنت راته نصیب شي. یا الله د هغه اعمالو نه بچو ساتي، د هغه ګناهونو نه او خطاګانو نه بچو ساتي چې عذاب قبر په ملاويږي، حشر میدان کې انسان ناکاميږي، جهنم د تلو